السلام علیکم ګرانو ملګرو، څنګه کولی شئ چې په ګوګل میپس کې د یوې ساحې اندازه معلومه کړئ په اسانه طریقې سره. نو دې لپاره اول لوکیشن آن کړئ، ګوګل میپس ته لاړ شئ. نو کومې ساحې چې تاسو غواړئ هماغه مه راواخلئ. بس که زه کرکټ میدان ته ورځم نو ښه به زوم کړئ، دغه کوډ به پریس کړئ، with the سره علامه کلیک وکړئ، measure distance. نو ګوره تاسو ته په بورډ باندې ښیي نو دلته به بیا ایډ پوینټ باندې پلس آیکن باندې به کلیک وکړئ، پلس آیکن. نو که غواړئ چې متر مربع یا متر فوټ ته غواړئ نو دغه 0.2 MI 2 میله وایي. نو تاسو چې کله یوه اندازه کوئ نو دې دپاره به 2 سیډ اخلئ. نو دا ټوټل شو 55,899 متر مربع او 2,78,904 فوټ مربع.